بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق نزدید چی برېښنا يخطف أبصارهم وبتختی نظرون دوی كلما فسهر کلا اضاء لهم چی رڼا چی په دوی بانی مشو فيه نو دوی زی په هغې کې واذا او هر کلا ازلم عليهم چی تیاره شي په دوی بانی قامو نو دوی ودرېږي ولو شاء الله کچر غختل الله رب العالمین لذهب بسمعهم نخامخ بوتل بوي دا غوګونه د دوی وابصارهم او سترګې د دوی یا اوریدل دوی او لیدل دوی ان الله بشک الله رب العالمین علی کل شیء قدیر په هر یو سیز باندې قادر دی پرونو دویم مثال چې دی هغه بیان شو او دا کم آیت چې نن ویلې شو نو دا تتمه ده دا کاملیږي په دې سره هغه پرونه مثال دا جدا مثال نه دی دا هم د هغې سره لګي او هغه شان د باران مثال لې نو پدې کې هم د منافقینو حالت چې دی بیانې او لک په تفصیل سره بیانې الله رب العالمین په مثال کې نو مثال د باران ورکړی دی او حقیقتا چې دی نو هغه په دین کې د دوی حالت بیانې او مثال د برق او د پړق او د بجلی ورکړی دی او حقیقتا د دوی د پاره دین او قرآن چې دی هغه بیانې نو یکاد البرق وای نږدې ده چې برېښنا یکادو دې ته وای چې واقع شوی نه هغه کار خو واقع کېدو ته نږدې داسې ده لکه دا کار چې شوي نو یکاد البرق معنا دا ده چې نږدې ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم وتختی نظرونه د دوی یخطف تختولو ته وای او هغې تختولو ته وای چې په تیزۍ سره تختول کوي لکه دا چرګ چې دانه چوتهیي نو دا چرګم په تیزۍ سره په هغې باندې حمله کوي نو دغې ته یخطف ابصارهم وایي چې تختولی وي د دوی نظرونه دا برېښنا چې دی نو دا هم کله کله تختول کوي د نظر یا یرول داسې کوي چې انسان وایي چې بس نظر چې دی زما وتختو کله چې د اسمان پړقېږي او سخت باران نو د پړقا ته انسان نشي کتی داسې چې بعضې پړقا داسې چې د انسان نظر چې دی هغه اړی او ختموي نو کلما اضاء لهم هر کله چې په دوی باندې رڼا چې مشو فيه نو دوی په هغې کې ځي اضاء لهم کې اضاء ویلی شو او نور ونه ویلی شو نور چې دی نو دا وړې رڼا ته وایي او اضاء چې دی نو دا غټې رڼا ته وایي ډېرې رڼا ته وایي نو د منافقینو دا تله چې دی نو دا په لږه رڼا کې هم نه کېږي بلکې دا په ډېره رڼا کې چې کله رڼا او سهولت په دوی باندې زیات شي نو دوی په هغې کې مزل کولی شي او په هغې کې تله کوي او کچرې داسې نه نو دوی بیا په هغې کې تله مشو فيه په هغې کې دوی تله کوي او که داسې نه نو بیا نشي واذا ازلم علیهم قاموا او کله چې په دوی باندې تیاره شي نو دا باران چې کله داسې د کم باران چې دا مثال ورکړی کېږي نو په دې کې سخته تیارۍ او ډېرې تیارۍ پکې نو دا تیاره کله چې پړق پکې وشي نو د دې پړق سره رڼا شي او د هغې نه خلک پیدا لي او خپل لار چې دی او خپل مقصد هغه پکې لټولی شي او کله چې تیاره شي د دې دا تیاره دومره سخت دی چې په هغې کې بیا څوک حرکت نشي کولی نو اذا ازلم علیهم قامو هر کله چې په دوی باندې تیاره شي نو دوی ودرېږي نو ولاړه دلته په معنا د ایسارېدو سره ده یعنې دوی بیا ایسار شي دوی بیا منه شي د هغې ځای نه ولو شاء الله لذهب بسمعهم کچرې الله رب العالمین غوښتی وي الله اراده کړی وي نو خامخا بوتلی به وي دا اوریدل د دوی او لیدل د دوی وس د الله رب العالمین اراده چې دنو دا
مختصر به داسې ووایو چې په دوه قسمه ده. یو دینی ده، اراده دینی یا رضا، او دویمه اراده کونی ده او یا تقدیری یا مشیت د الله رب العالمین. نو دا په دوه قسمه سره دا اراده ده. که الله رب العالمین غوښتی وي، یعنی که الله غواړي، خو چې د دوی دا نظرونه د الله دپاره څه مسله ده، ډایرکټ به یې ترې بوتلی وي که دا نظرونه او اورېدل. نو د الله رب العالمین مرضي داسې ده، خو کوني اراده چې دی هغه یې ورته نه ده کړي. الله رب العالمین دا غواړي چې د دوی دا غوږونه او دا سترګې چې دی دا والي. نو ولی والی دا رسته وایو ان الله علی کل شیء قدیر، بېشک الله رب العالمین قادر دی په هر یو کار باندې. قدیر چې دی نو په دې کې مبالغه زیاته ده په نسبت د قدیر د قادر. د قادر نه چې دی نو په قدیر کې مبالغه زیاته ده، یعنی الله رب العالمین په هر یو څیز په هر یو کار، که د دوی یو اندام بیکاره کولو غواړي او که د دوی ټول ژوند اخیستلو غواړي او که د دوی احاطه کول غواړي، نو په دې ټول څیزونو باندې قادر دی. کم ځای کې چې وغواړي هغه شان کولی شي. او انسان هم قادر دی، خو په ډېره کمه سطحه باندې. د انسان طاقت چې دی چې پسې قدرت ورکړی نو هغه محدود دی او معلوم دی چې انسان د یو حده پورې کار کولی شي او د هغې نه اخوا بیا کار نشي کولی. نو په دې ځای کې دا مثال چې بیان شو، نو دا مثال به هم مونږ د دې تشبیه مرکب بالمرکب ورکو، ځکه چې که مفرد بالمفرد ورکوو نو دا وخت هم ډېر زیاتلی او صحیح پوهه په دې باندې نه حاصلیږي. نو دلته د منافقینو مثال بیا دا بیان شو چې کله داسې تیز باران وي او په هغې کې پړقا وي او دوی یریږي او په غوږونو کې ګوتې یخي، نو وایي چې په دې کې داسې حالت او په دوی داسې یری چې د دوی دا نظرونه چې دی نو لکه دا چې تختولی. نو دا مثال د دې خبرې دی چې څنګه دا تیز باران کې انسان د تیز برېښنا او د دې نه یریږي، نو دغه شان چې دی دوی د قرآن مجید د نازلېدو نه چې دی نو دوی یریږي. اوس مفرد بالمفرد کې د دې مثال لسی ورکی، هغه خو اوږد دی خو مختصر به تیسو داسې ووایو چې یکاد البرق. نو هغوی وایي چې دا برق چې دی د دې نه مراد دا قرآن مجید دا وحی او دا نازلېدل دي، چې دا برق چې دی دا دا د قرآن کریم د وحی په شان دی. د قرآن کریم دا وحی چې نازلیږي نو یخطف ابصارهم، د دوی نظرونه به یې وړی وي. نو دې ځای کې هغوی داسې وایي چې دا دوی ایمان دی، چې دوی به ایمان پرې راوړی وي. دا وحی چې دی د قرآن مجید دی وحی به په دوی باندې اثر کړی وي. خو داسې صحیح مثال نه راځي او ټیم هم زیات غواړي. نو موږ به مختصر داسې ووایو چې باران کله سخت شي او په دې سخت باران کې چې دی نو پړقارې زیات شي او یره په دوی باندې زیاته شي او دوی د دې برېښنا نه یریږي. نو د دې نه مراد چې دی د قرآن مجید د وحی نازلېدل او قرآن کریم په خپله په دې ګواه دی. مخکې په سوره توبه کې سوره محمد کې ځای په ځای آیاتونه چې دي په هغې کې به راشي چې کله خصوصا یو آیات الله رب العالمین وایي چې هغه نازل شي وذکر فیها القتال، نو وایي چې په هغې کې ذکر شوي د قتال. نو رأیت الذین ینظرون فی قلوبهم مرض، نو وایي دا چا په زړه کې چې مرض دی دې خلکو ته به ته ګورې او دا بیینې په دوی به داسې نظر المغشی علیه من الموت، لکه په دوی چې مرګ چې دی د مرګ هغه بېهوشي پرې راغلی. بل ځای کې وایي چې دوی دا نظرونه او دا سترګې داسې اړی راړی او دا داسې انسان ته ګوري لکه چې په دوی باندې صحیح د مرګ هغه بېهوشي او د ځنکدن هغه سخته چې دا هغه پرې راغلی. نو د قرآن مجید نازلېدل د منافقینو دپاره دومره سخت او د هغې برداشت دومره ګران دی لکه څنګه چې دا بریښ د نظر تختولو خبره کوي. کلما اضاء لهم مشوا فیه. اوس دلته کې مثال دا وی چې دا منافق په دین کې څه ګوري، نو اضاء لهم مونږ وی چې ډېره رڼا، چې کله ډېره رڼا شي د ډېرې رڼا نه مقصد څه دی؟ په دین کې چې کم دی او په قرآن مجید کې دوه قسمه حالات راځي. یو حالت دا دی چې کله کله د دین د وجې نه هم په دنیا کې انسان ته سهولت میلاویږي او مؤمن سړي ته په هر وخت کې میلاوي، که په هغه سخته مې هغه په الله رب العالمین باندې مطمئن. لکه سوره احزاب کې به راشي چې کله موږ سیرت کې ویلو چې دا احزاب او غټې ډلې راغلې او خلکو وی چې اوس په مدینه او مسلمانان ختمیږي، نو مسلمانانو دا اواز او صرف دا وی چې الله او رسول زموږ سره کومه وعده کړې وه هغه رښتینې ده،
او وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. الله رب العالمین د هغوی گواهی کوي چې د هغوی په ایمان او اسلام کې د زیادت نه علاوه نور هیڅ هم ونه شو. نو مسلمان سړی او مؤمن سړی چې دی په هغه چې سخت راشي نو په سخت کې هم خوشحالي او په سهولت کې هم خوشحالي، په سخت کې استغفار کوي، د الله نه غوښتنه کوي، او دغه شان په سهولت کې چې دی د الله رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کوي چې الله رب العالمین به بدله هم راکوي او په دنیا کې راته سهولت هم راکوي. خو کلما اضاء لهم مشوا فيه، نو منافق چې کله وایي سهولت ویني په دین کې سهولت، لکه صحابه چې دی اول مشکل کې خو بیا غنیمتونه رالل، د زکات مالونه براتلله، د ټیکس مالونه چې دی کم چې په کافرانو باندې ټیکس او جزیه و د هغې مالونه براتلل، نور به داسې سهولیات رالله، یا به داسې غذا و چې هغه به اسانه و او د غنیمت یقیني خبره به پکې سوره فتح کې به د دې ذکر راشي. نو بیا به د منافقین وی چې اوس مونږ د ځان سره بوزئ، مونږ هم د ځان سره والی. نو کلما اضاء لهم مشوا فيه، نو کله چې دوی په دین کې سهولت ویني نو دا مثال د باران او د سختي د دې ورکی چې سهولت پکې ویني اول دومره یریږي د قرآن نو چې د سهولت زی ویني نو په سهولت کې است په دین کې چې دوی په مخ باندې روان شي او دغه وتخخ کاری خو اذا ازلم علیهم قاموا، کله چې په دین کې سختی راشي، دا ازلم څه شی دی په دین کې سختی راشي، اصل مقصد دا دی، دا خو مثال لیکنه. نو په دین کې خو سخت هم راځي، لکه اوس د زکات ټیم راشي نو د مال نه زکات ایستل خو ګران کار دی کنه، یا فصل بپوخي او د جهاد حکم وشي نو جهاد ته وتل دا خو ګران کار دی، یا مونږ او تاسو خو ډیر زیات کمزوري، زمونږ او تاسو د پاره خدا سخت په وخت کې دا منځ هم ګران کار دی چې په غم خادای کې به مونږ او تاسو ته منځ نه یاد بلکې غم خادي په کلی کې او جمعات زمونږ او تاسو خوشې پروتي. نو په دغه ټیم کې چې دین و اذا ازلم علیهم قاموا، دا الله رب العالمین د منافق مثال ویلې چې یو ټیم کې تا ته منځ ګران او ته ملما نه شي پرې خو دی، نه زه پرې خو دی شم، خیر دی که غم خادي د اوس منځ به ته پرې دمه د سینه دا یا لګه غونته کې بیماری، نو زمونږ دا بیماری زمونږ دا مشکلات دا راځي او صرف د الله د دین سره تعلق ساتي، د دنیا سره تعلق چې دینو دا نه ساتي. الله رب العالمین دې زمونږ استادو په حال رحم وکړي. یو مثال به داسې ورکو، د جمعتونه وسته کرسونه ډک دي، د خپل جماعت نه وي تاسو بل لري جماعتونه د کرسونه ډک دي، نو ډیر خلک دي چې د سخت روزګار کوي، خناسته پاسته کوي، خو په کرسۍ څوک مونږ نه کوي، او چې منزل شي نو مونږ بیا په څه باندې کوي، په کرسۍ باندې کوي. نو په منزل کې چې کم دی دا مونږ وته صرف ګران ښکاره شوی دی، او نور کارونه چې د دنیا کارونه او سخت کارونه کوي هغه وته آسان ښکاره شي، هغه پکې کوي. یا داسې ډېر مثالونه خو دا مختصر وي، ټیم کم دی. نو اذا ازلم علیهم قاموا، بیا دلته دوی څه کوي، خپل ذهن جنګي د دین په باره کې، دوی بیا څه کوي، خپل ذهن جنګي چې دا خو اوس مشکل وخت دی. نو کله چې اوس د تبوک د غزا وینا وشول نو په تبوک کې دوی څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي مونږ له اجازت راکا، قالوا اذن لي ولا تفتني، او مونږ په فتنه کې ما چوا. نو د هغې دپاره عجیبه بهانې وکړې چې ګوره خو داسې خلک دي، خو ښایسته خلک دي، خو پلان کې دي، مونږ هلته مه بوځو، مونږ په فتنه کې ما چوه. حالان کې په فتنه کې داسې نه لوېدل، دوی صرف او صرف یریدل چې دا خو اوس ګران کار دی، په دین کې سخت ټیم راغی، نو د سخت ټیم نه چې دی هغوی به تیښته کول. نو اذا ازلم علیهم قاموا، نو مراد دا دی چې کله په دین کې سخت کار راشي نو دوی څه وکړي، ودرېږي. نو د هغې مثال یې د تیارې سر ورکړی چې باران کې تیاره شي نو په تیاره کې دوی استکلک ودرېږي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، دلته مونږ وایو چې د الله رب العالمین یو رضا ده او دینی رضا اراده ده چې الله خوشحالیږي، نو الله رب العالمین وایي چې دا کم حکمونه درته شوي دا پوره کوي او دا وکړي، الله په دې رضا کیږي. او یو د یو سړی نافرمانی کوي، وسته مؤمن قتل کوي، جماعت ورانوي، د قرآن مخالفت کوي، نو په دې کې هم د الله رب العالمین کونی اراده چې دی هغه یا تقدیري اراده ورته ووایه دا پکې شامل، یا مشیت پکې شاملی. که الله رب العالمین نه غوښتل د انسان د لاس کار کوي، د انسان او یا یو قوت هم بیا کار نه کوي، نو کونی اراده پکې شامله ده، خو رضای پکې نه ده شامله. لکه هغه مشرکینو به وی چې که چېرته الله غوښتلی نو زموږ د مشرانو به شرک نه کولی او دا کارونه به یې نه کولی، خو الله
نه مراد پیدا و چې کنه الله دا غوړي زکه دا کار دی نو دسی نه دا یو د الله کونی اراده دا تقدیری چې الله رب العالمین تا ته اجازه ترکړي او یو رضا او مرضی د نو رضا او مرضی په دې خبره باندې د چې تو دین وکي او د دین په باره کې کم حکم دی دا پوره کې الله رب العالمین قادر دی چې دا غستی شي نو دلته وای چې لذهب بسمعهم وابصارهم نو مختصر دومره د چې الله رب العالمین دا وای چې دوی د غوګونو سترګې به میاغسته ویني چې هدایت په سړی نه نو هدایت په ناوري نه الله وای د دې چاندا مړو ضرورت نشته مراد دا د دې څه ضرورت نه دی بیا چې سړی اوریدل کولای شي او د حق د پاره اوریدل نشي کولای حق په لیدل نشي نو د سترګو ته ضرورت نشته بل وجب کې دا بیانای چې الله رب العالمین وجنی ولینا نو وجل چې دا خو یو عام حکم دی او پنیکانو بدانو کافرانو په هر چا باندې راځي خدای اندامونه اغستل چې دا سدي دا ډیره سخت ده او دا ډیره زیاته ګرانه ده او په دنیا کې دوی په غوګونو کې ګوتی کې د سترګې پټي کې مقصد دی چې په دې بمونګه بد شون الله رب العالمین تی دغه سبب علی الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي